داسې به نه جوړېږو چې موږ ټوپک لیدلی نه وي او بیا مسلمانانو ته کافران وایو. دا د نیټ زمانه ده. ما یو جلسه کتله د دې لس دومره ده. صاحب غټ پټکې والی دی، غټ سټیج دی او بس وروره ټوپکې دي او بس دا به په سور کې به کوم سور کې به تلی او خبره دا ده چې د امریکایانو د تللو سره سلفیان ختم. راشه کونړجان ته راشه، کونړجان ته راشه چې سلفیان ویني. سلفیان به تر هغه پورې ژوندي وي تر څو چې دې اسمان په خپله سینه کې نور له ځای ورکړی او چې تر څو اسمان د نور نه قاصر شو او نه شو سنبالولی بیا به سلفیان په دنیا باندې. من سلفیان چاته کافر نه ویو، ها کافر ته مسلمان نه ویو. من سلفیان چاته خارجي نه ویو، لیکن من ته د څو خوارج نه وی، من ته د کافر نه وی، من ته د امریکایانو ملګري نه وی. کن محمدیا فی الدعوه واشنا منبر نه مسلمان ته خوارج او کافر مه ویوه، د امریکایانو ملګري ورته مه ویوه. راشه وګوره سلفیت په چپو روان دی، په چپو ولله الحمد. کلکې خبرې کوي مرګ بغیر د نیټې نه نشته. ډېر غلو د غلا په سر زندان وخوړلو خو ډېر مولایان د دین د وجې او د دعوت د وجې نه زنځیر نه یېرېږي، مه یېرېږي د زنځیر نه. نو کن محمدیا فی الدعوه. نبی صلی الله علیه وسلم منهج ولله الحمد. کوم وړوکی سلفي ګوري او کوم غټ سلفي ګوري او که طالب العلم ګوري او که شیخ ګوري د خطبې دپاره جوماتونه ناکافي دي. ولې ناکافي دي؟ موږ وایو سلفي داعي به څه وي؟ کن محمدیا فی الدعوه. سلفي دعوت کې به قرآن او سنت وي ان شاء الله تعالی. نو زما مؤمنانو ورونو دا سلفي دعوت دا دی، محمدي داعي دا دی چې هغه د الله رب العالمین دین وایي. ها یوه خبره ده ګوره ته به وایې چې تا ولې ویله وجادلهم بالتي هي احسن. کله چې ستا مقابل تا ته مخامخ ناست یو یا اوري د مناظرې په دې پړو باندې به خیږي او کوزېږي خو په طریقه باندې. نو هغه طریقه دا ده ما ته خوارج مه ویوه، ما ته تکفیري مه ویوه، ما د امریکایانو انډیوال مه ګڼه او دا سوچ دی خطا دی چې سلفیت ختم شو. ختم نشو. د ګلاب بوټی او څانګه چې پرې شوه په سرلي کې به ډېرې جنډې وکړي، داسې ګلان او خوشبويي به در وړاندې کړي. هغه ځان له ده چې ستا پوزه بنده ده.